د کوچیانو اختر څه ډول دی؟ کله چې اختر راځي نو ستاسو خپل منځونو کې څنګه رواج دی؟ ګلۍ راشي ښځه راشي وینا کوي دې کېده د کوچیانو مشهور خواړه څه دي؟ ولاکه د درس باندې راکې نه ولاکه ملا راکې نه ولاکه دروغ ووایي. ډېره بېغمباشه ښکارېږئ. څنګه بېغمه تاسو چې اختر پیلوئ نو څنګه دی ستاسې رسم رواج؟ یو رقم غږونه ورباندې کوئ که نه چې راتاو شي. لس زره باندې دا یو خو خاص زه نه پوهېږم په حساب نه پوهېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وینډو اف افغانستان درنو کتونکو ستړي مه شئ. هیله لرم چې له خوښیو څخه ډک ژوند به ولرئ. شینکه احمدي هم راغلی یم دلته درته د کوچیانو په اړه خپرونه چمتو کړم. د کوچیانو اختر څه ډول دی؟ د دوی نور ژوند څه رقم دی؟ خپرونه کې یوازې نه یم، زما همکار آغلې شبنم کړوخېل لوی اختر رانږدې دی. نو ته خو په جریان کې هېوادوالو ته معلومات ورکړو چې راغلي یو د کوچیانو سره د اختر لپاره خپرونه چمتو کوو. څه ډول خپرونه به وي، په کومو پوښتنو به دا خپرونه راڅرخي، له هېوادوالو سره شریکه کړم. ډېره مننه احمدي صاحب. راغلي یو د کوچیانو سره به خبرې ولرو چې اختر څنګه لمانځي، څه کارونه ترسره کوي، د هغوی رسم و رواج څه شی دی، او همچنان په اخترونو کې چیرې ځي چیرې نه ځي، د دوی مالونه څنګه دي، آیا ځمکې لري او که نه لري، کوم خاص رواج شته او که نه شته، دوی په اخترونو کې کوم ډول جامې اغوندي، او همچنان په ودونو کې څنګه څه ډول رواجونه لري. بالکل. ډېرې یخ اوبه ولې ودېچکلې؟ هو لږ څه ما نه دي چکلې، زه به یې اوس وچکمه. ډېرې خوندورې دي. نو وار به شو له دوی سره به خپرونه چمتو کړو. خپرونه چېرته ده؟ د کوچیانو یو کېږدۍ کې ده، داخل کې؟ او داخل کې ټول ښځې یو ځای راټولې شوي دي. زه به هغوی سره خبرې کوم، تاسې هم خپل برخه مخته وسئ. بیخي مې خوښه ده. نو مهرباني وکړه. درنو لیدونکو، اوس راغلو د کېږدیو دننه او راځو دوی سره خبرې کوو چې څنګه دی د دوی ژوند او د دوی اړتیاوې له کوم ځای نه پوره کېږي، او څنګه دی دوی په دې ژوند کې راضي دي او که نه، غواړي چې له دې نه پرمختګ وکړي او که نه، او د دوی ماشومان څنګه دي، آیا دوی ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده او که نه، او همچنان دوی څخه پوښتنه کوو چې د دوی اخترونه څنګه دي او آیا د دوی اخترونه له نورو خلکو سره توپیر لري او که نه. راځو خاله جانې نه پوښتنه کوو. ستړې مه شئ خاله جانې، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خاله جانې څنګه دی اختر؟ تاسې چې اختر پیلوئ نو څنګه دی ستاسې رسم رواج؟ څنګه یې پیلوئ؟ د سهار نیولې تر ماښامه پورې کوم کارونه تاسو سرته رسوئ؟ موږ په دغه ډاګ کې پراته یو، نه داسې وسه د شي لرو، نه کومه ځو، نه داسې د جامې وسه لرو، نه داسې ماشومان د خلکو جامه ورته کوي، ښه ورته کوي، بد ورته کوي. موږ ماشومان دغلته څه معلوم پردی راوستي، دوه درېیم خپله ده، بس هماغه کوزو بر سره کوي. یوه پلم نه سړي خواران په کتې ځي جمع ته، جمع کوي او بېرته راځي، نه زنانه کومه چې ځي او نه چې شی لرو چې داسې موږ اوله شی راوړو، ګدی راوړو، دغسې کوم موږ کیلو به هم راوړي خو هېڅ شی نه وي. غونډه هغه د خدای مسکینان دغلته پراته وي. تاسې په خپل منځونو کې کله چې اختر راځي نو ستاسې خپل منځونو کې څنګه رواج دی، څنګه پیلوئ؟ د خپلو منځونو کې دغسې کومه زړه ښځه چې غریبه ورسي ورغلي ده، کنیاري وه په خپل کاله کې، هماغه خپلو بچیو سره بنده ده. داسې تګ و راتګ د موږ او د دوی نسته سره، چې تګ و راتګ د موږ او دوی سره سته ده. هر سړی په هماغه خپل خیمه کې خوندي ده. داسې کوم خاص رواج یعنې تاسې نه لرئ چې توپیر ولري نورو کسانو سره؟ ولې نه لرو چې وس هم لرو دی، چې وس هم لرو دی، خپلو پردی خو لرو که نه، ولې نه لرو؟
خو بس نه لرو. بس څوک هم په جلبات کې دي، څوک هم شمالي کې دي، څوک هم پورې په امیلیو کې دي. وس نه لرو چې موږ لاړ شو کماسي. بېوس یو ډېر. او دا هلته مې یوه غټه پېغله لور ده. اوس ولاکه د هغه یوه ګولۍ پاکټ وسه ماکې چې زه یې ورته واخلم. اوس یې همدا کینه له کونه ورته راوړم. دا د 4 کلو ځای په ځای شله پرته ده راته. 20 کلو نجلۍ د غریبه ځای په ځای پرته ده. راځو پوښتنه کوو چې د کوچیانو مشهور خواړه څه دي؟ دوی کوم خواړه ډېر خوښوي او غواړي چې تل د همغه خواړو نه ګټه پورته کړي؟ خوار خیر د خواړه سته ده، خو داسې دا موږ خوارانو سره څه خواړه وسه ده، هېڅ وسه هم ورسره نشته ده. ښه خواړه یې چا خوښوي؟ همغه خاص خواړه مو چې دی؟ که وسه مو وایي کوم خواړه مو ستاسو هغه ډېر مشهور دي؟ وسه داسې لکه غوښه دغسې یو بل ښه کته نو موږ سره هغسې وسه چېرته ده؟ غر ده یا لږ صابر اړي یا کچالو سي یا لږ یو بل شی دغسې په لوبیا یا دال یو شی پوخ ستاسې د کوچیانو چکر ته ځئ، مثلا د خوښو ځای مو چیرې دی چې تاسو چکر ته ځئ؟ آیا ستاسې داسې کوم ځای خوښېږي چې ولاړ سئ او که نه؟ هغه زه خوښېږي خو ځای نشته کومه چې لاړ شو. مجبوري است، مجبور نشته کور ورته بیخ وتی نشو کور. یعنې مطلب همدغه ساحو کې چې کوم ځایونه داسې شنه ځایونه دي، آیا کله کله داسې وخت کېږي چې تاسو هلته ولاړ سئ او ولې نه کېږي؟ ورځو ولې نه ورځو روان چې کېږو خو بس هم زه کور نه ووځو. کار نه کور نه خوښ کېږي، نه کور پرېښودی سو ډاک ده، باد راځي، باران دی، کور نشو وتی. یعنې د نږدې ساحو ته هم نشئ تللی؟ د کوره وتی نشو. خالجان اختر دا د اختر پیل شوی دی، نو تاسې په دې اختر کې څه کارونه مو وکړل؟ آیا خوشحال یاستئ او که نه؟ خوشحاله یاست؟ اختر څنګه بختوره ورځ ده، خدای دې هر کلین راولي. شکر ده په دې ساعت باندې. چېرې چکر ته ولاړئ؟ کوم ځای ته چکر ته ولاړئ تاسې؟ څه وایي څه بلل؟ چکر ته کوماسې تلي؟ یاره نه یم تللی، په غوږو یې نه اورم، په سترګو ړنده یم. تا ته څه دروغ ووایم؟ پخوا تلمه چې ښه ومه تلمه هر ځای کې ګرځېدم، اوس نشم ګرځېدلی. اختر څنګه لمانځئ تاسې په خپلو منځو کې؟ ښه یاستو؟ خدای څنګه لمانځئ؟ مبارکي ورکوو، خواړه سره خورو. 3 ورځې دایره وهو. اختر کې څوک دایره وهي؟ هغه خادم عادي چې راسي لا دایره وهو، بل وخت یې نه وهو. ولې به یې وهو اختر کې؟ ستاسو منځونو کې مشهور داسې کسان څوک دي په کوچیانو کې چې ډېر داسې نوم لري ستاسو منځ کې او ستاسې هغه ټول مسلې هغوی حلوي؟ مشرانو ستا خدای فضل ده، کتم دي پورتم دي، مشران لرو خدای فضل ده. بې مشرانو خو هېڅوک هم نه دي که نه. سړی سر لرو، ملک لرو، هر څوک لرو، خدای فضل ده. ډنډې مې رانه بېل دي، په دغه لاس یې پخوم او په دغه لاس یې خورم او چای خپله کوم. ډوډۍ مې هغه انګور پخوي، هغه مې انګور ده او دغه کوره ته کالي مینځي او که څه چای خپله کوم او خورم او بوډاګۍ سره یې ماته شل همغه ته هم ورکوم او خپله هم خورم. حالا ستاسو لورګانې چې کله کوزدی وشو که نه، هغوی ته اخترۍ تاسو وړئ او که نه؟ ولې نه وړو؟ برخه ورلو که نه، غوښه برخه ورلو که نه. نه یعنې اخترۍ چې کله چې د جلۍ کوزده راولئ که نه، نه کوزدې موزدې ته مونږ هسې نه وایي چې کوزده وکړي بیا برخه ورولئ. څه شیان وړئ تاسې؟ کوم شیان دي هغه؟ نکریزې وړو، سرخي وړو، آینې وړو، بنګړي وړو، جوړه وړو. یو بې کیسې نه کوو. ولې به یې کوو؟ چیست هم کړې ده. خلک ولمر مو څنګه دی؟ څنګه څومره پیسې ورکوي؟ یا کېږي به 10,000 20,000 مصرف هم کېږي. ولې دروغ؟ 10,000 باندې دا یو کمیس خو خاص زه نه پوهېږم، په حساب نه پوهېږم، خو ډېرې به لګېږي. وروره زه څه خبرې ډنګ ته ډېر لګېږي، ډېرې لګېږي. 1 لک روپۍ ځي له واده پورې. که نه خو زه نه پوهېږم، په حساب نه پوهېږم، په هېڅ قسم نه پوهېږم. خدای بلا روپۍ دي. زمون ته یې په دنیا کړي او پوهېږي نه. خو زه خدایانو هېڅ فکر په نه خلاصېږي. 5 زمونو ته مې ودونه کړي، 3 بدل دي، 2 په دنیا دي.
ښاغلی داسې چې تاسې کله کوژده کوئ خپل زامنو ته هغه نجلۍ چې ډېر ښایسته وي د هغې ولور جګي که هماغه ټول ټول په دې هغه و بیا سره ورته اخلو که نه ولور هم ورکوي سره هم اخلئ هو سره هم ورته اخلو سره هم ورته اخلو هغه بیا څوک ورته اغوندي کله چې واده وشي د هغه خو سره به وي که نه هغه به پرې اچوي بنګړي به م اچوي او سره به م اچوي مونږ ته به یې راولي که نه ډوډۍ مو څه رقم دی څه رقم یې پخوئ په تناره کې پخوئ که په تناره یې پخوو که لږ راته معلومات راکړي څنګه لږ معلومات راکړي څنګه پخوئ په کوم ځای کې د تناره مو نږدې دی داسې تنور یې داسې یې باندې او وروسته به یې لامده کړو کڅوړ هم پرې ورکوو او ډوډۍ هم پرې ورپورې کوو ځوانانې دا ما غوندې بوډاګۍ یې نشي پورې کولی غوندې بوډاګۍ دا 3 کاله نه ده پورې کړې دا به 2 کاله ښه تا ما باندې پخوم هو خلک څنګه دی آیا تاسې موبایل لرئ که نه خپل زامنو سره خبرې کوئ که نه هو څومره وخت پورې تاسې غږېږئ هغوی سره لږ ورسره وغږېږو د بچیانو پوښتنه یې وکړو د مال پوښتنه یې وکړو دې پوښتنه وکړو خلاص خپله لرئ تاسې کاله کې مې دغه زوی لري چې هغه له پاسه زنګ راووهي بچی مې بیا ورسره غږېږم او زه خپله نه لرم نه پوهېږم که موږ درته واخلو بیا څه شی همدغه موبایل راته واخله 10 وارې رکړ راته واخله زده به یې کړمه یا به موږ سره خبرې کوي خلک که نه موږ سره بیا خبرې کوي ولا داسې سره وکړم په دغو سترګو به خبرې سره کوم دا مې ورونه دي او ته مې خورې نر غوندې به زه سره کوم قربان خاله خاله څنګه دی تاسې چې د نورو ژوند ګورئ که نه چې کورونه لري ښه ژوند کوي تاسې آیا تاسې غواړئ چې هماغسې ژوند ولرئ څنګه دا وایي دا خلکو چې خو کورونه دي تا زړه ورته کېږي چې کاشکې داسې کور مې لرو دی یاره غاړه مې بندېږي ښه چې باد و باران داسې وایم او هغسې بیا نه دوی باندې خدای په خیر وخواړي کړي مونږ ته دې خدای راکړي راضي یې خپل ژوند نه مو راضي یې ول نه راځي خپله یې لاندې هر شی لرو ماشومان مو څنګه ماشومان مو د هغوی هغه درس وایي او که نه درس زمینه ورته وایي زما یې وایي اوس یې وایي هر څوک یې وایي نږدې دی درته مکتبونه که لرې دی چې هغوی ځي دا کوم مسجد درس ویلی دا دروغ خبره ولې کوې خو پاکه خبره کوه نه لمسیانو خو دغه لمسی مې تللی و پروس کالي بېرته راغی هغه راځې تللی و بېرته راغی نور به څه ووایم نو چې لمسیان مې لاړ شي او بېرته راشي درس مرسم بنده راکړې څه دروغ درته ووایم دروغ مې له لاسه نه کېږي اوس مې د خدای لورې مونځ وکړه خیر ده نه پوهېږم خاله د کوچیانو لوی ارمان څه شی دی چې څه وکړي ولا څه خدای نو خدای پوهېږي خدای پوهېږي ارمان به هر چا په زړه وي نو څه خبره یم خاله د پخوا کلونو کې ډېر وچکالي و که نه ځمکې دا ټول هر څه پاتې و سږ کال چې بارانونه ښه دي کېږي آیا ځمکې شنه سوي دي که نه کوم فایده یې رسولی دی الحمدلله پیدا یې څنګه نه ده رسولې اوسه پورې مال ښه په موړ ده ښه مال موړ ده پخوا به منډې والې په دا کاته پټۍ ته به منډې والې واښه به م په سرو راچلول په خرو به م راچلول بېګا ته به م ورته اچول او اوبه به م ورته په کور کې ورکولې تاب د مال څاګانو نه به م راچلولې ورته اچولې به م و شکر الحمدلله اوبه م سته ده واښه م سته وطنونه شنه دي ښه ستاسې لوی ارمان څه دی چې هغه ارمان د ایمان ده نو موږ به څه ووایو مور ستړې مه شئ خدای دې وبخښه څنګه یې ښه یم د ورځې څه کوئ د شپې څه د ورځې پخلی کوو خس راوړو ښه مینځل کوو ښه نور به څه وکړو نو چا څه مې وسې کېږي خاص له کومه ځایه راوړی خس ورو نه په خپله یې راوړې که نه په لمسیانو باندې راوړې ما په خپله راوړم مچیان خواران دا واړه واړه دي که نه ښه نور به څه وکړو ډوډۍ وهو دغسې کاکیګن کې ملاس کې دغسې راوړو لکه به یې کړو لکه به یې کړو لکه به یې کړو نشته څه شی هېڅ شی نشته ده خدا ته نه روپۍ لرو خدا ته نه بنادم لرو خدای لرو دغه خدای سړی شل کرو نه پروته زه دغسې روبوټه په موي خلاص
نور ضعیفه ده ډېر ضعیفه ده. تا نه مشر ده که کشر ده؟ خدای زه څه پوهېږم. ته څو کلنه یې؟ خدا والا ما ته خپل عمر نه معلومېږي. خپل عمر نه درته نه معلوم؟ وړه که راته تقریبا څو به وې؟ خدا والا پروس کال یو کابل کال وم. پروس کال لکه چې ویلې چې شپېتو کال وم. پروسه ښاغلی؟ پروس چا درته وویلې؟ دغه خپل کلینه کې. ښه اوس چې اویا کلنه یې، شپېته کلنه یې. شپېته کال. رمه دې ویستلې ده که نه بیرون ته؟ رمه د بچیان خورا یو زوی لرم نور رانه پنځه بېل دي. ښه هغه غریب پردی روی دي نیولي دي او دوه یې به چکن کې دي او رمه یې به ولې پردی میږي پیایي. تا چې ځواني وه پېغلتوب وه رمه دې ایستله؟ واله هلته هم پردی به ولې موږ خپل یې نه لرو که نه پردی میږي به ولې بله مزدوري کولی نه شو همدغه بوځم هغه پیایي بیا روپۍ کې اخلو. څومره وخت کې واده دې کړی دی؟ کوژده دې کړي څومره وخت کې؟ د چا؟ تا دې واده څومره وخت کې؟ وړه که پوهېږم ورو څو کاله به کېږي؟ خدا که پوهېږم زه او دروغ درته ویلی نه شم. ځمکې لرئ؟ نه ځمکې چې لرو دا څه غم به مې و دلته مې دې خاور کې څه کوم کاشکې ځمکې وه کراب او پرته ومه نو صحیح چې ولاړ کوي. اختر هم څنګه وي؟ اختر همدغه اختر ده چې خدای دې هر کله راولي وشکر د خدای دې هر کله راولي. آمادګي دې نیولې ده کالي ټکری بوټ هر شی نیولي څه شی دې اخیستلي؟ خدای له چې خپله بسم کېدل لږ لږ مو واخیسته سره. څه شی دې واخیستل؟ خدای والا چې لږ لږ مو واخیسته کالي ټکری بوټ لږ لږ مو واخیسته. له کوم ځای یې راوړل؟ بازار ته پسې تللې وې که نه؟ نه بازار ته تا او ما نه راغواړم زه د بازار نه یم چېرته به مې موټر ووهي نو څنګه؟ خاله ته رئیسه یې؟ رئیسه یې؟ هلته کښېنم که ته خپله کومه چای خپله کومه ډوډۍ دغه هلک یې راته راوړي هملته یې سره وخورو. ډېره بېغمباشه ښکارېږئ. څنګه بېغمبر؟ داسې ډېرې په کیسه کې نه یې؟ نه وایي که خرې زوی دې وځي که خپل بار به وړي خپل بار ومه که نه. بچیان دې په کوم ځای کې دي؟ هزارجات که ورسره غږېږې؟ کله بعضې بعضې ورځ ورسره غږېږم. څومره وخت کې یو ځل غږېږې ورسره؟ یوه هفته کې یو ځل ورسره غږېږې؟ کله ماخوستن او کله ماسپښین او کله دوه درې ورځې بعد کله پنځه شپږ ورځې بعد. ما د وخته تا ته یادونه وکړله چې په ځوانۍ کې په پېغلتوب کې به دې رمه غره ته ویستلې وي. کوچیان یو ډول غږونه لري په رمه باندې کوي مثلا ډرې او دې ته ورته یو شمېر نور غږونه دي. کوم غږونه کوي ما ته وکړې په رمه باندې چې کوئ په پسونو باندې چې غږونه کوئ؟ ایښې او کشي دغسې وایي نور به چې ووایه څه رقم دي نور کوم غږونه دي؟ همدغه دوه غږونه دي؟ همدا دوه غږونه. څه رقم؟ همدا ایښې او تشي نه د خلاص ایښې او تشي دي په کار نور ایښې مرسته نور به څه ووایي. تاسو خو ما خو نه خبرې باتې ګورئ ما فکر نه خلاصېږي خوله او خبرې مې اوترې اوترېږي. ډېرې جالبې ډېرې خوندورې خبرې دي خاله. خدا والا نه پوهېږم وروره ولا که پوهېږم فکر مې تللی ده ښه چې بېدا ډوډۍ وخورم سبا مېرې چې بېدا سبا وخورم سبا مېرې نه پوهېږم خبرې نانوترې اوترې کوم کسب دې زده ده یا؟ چې قسم دې زده دي چې مې هم نه دي زده. درس دې نه ده ویلی؟ نه کاشکې مې ویلی وی نه و که نو هلته مې میستي وه د پلار مې میستي وه فقیري وه غریبي وه همدغه وری ورته راتاو کړه میده ورته راتاو کړه لږ نه مخې خر ورته راتاو کړه نه پوله شته نه پټی شته نه هېڅ شی شته. ورونه خو لا ورته غونجکی ورور لرم هغه هم کوم ده د ما په شانتې هغه هم ورک ده خلاص. په اختر کې نکریزې کوئ؟ څوک یې درته کوي؟ خدای خور مسلمان ده که نه نجلۍ راشي ښځه راشي وایي نکریزې کېده خلاص خپله یې مږدمه. داسې که کابل ته ور وګرځېږو په کابل کې ډېری کوچیان عصري ژوند لري کورونه لري شهرتونه لري. خدای چې لري خدای دې په خیر وخواړي چې موږ خو یې نه لرو خدای هم دې ثواب ورکړي دغه الله لرو ایمان دې خدای راکړي د اوس لاړو عمر تېر شو. ښه خاله که یوه ویل لرې کمره دې په خدمت کې ده کمرې ته یو څه ووایه. چې ویمه یو څه ویل ورته لرې کمرې ته یو څه ووایه کمرې ته. نیسي مې لرزه برزه رانه وځي بیا به راپورې خاندې خیر ده. صحیح ده خاله الله پاک دې وساته خدای دې الله پاک دې زرکلنه کړه. خدای پاک جنتونه درکړي خدای مرکلین راوله خدای مو د ځواني خدای سرته وروله خدای مو ارمانونه وکړه الله پاک دې وساته خاله. داسې د درس والا لرو نه مولا راکسته ده چې دروغ درته وایي چې موږ کې داسې ملایان دي دغسې مړی راکې اوسیم دغسې په دغه ځای کې پراته یو بیا یو د کلي مولا ته خبر کوو راته راځي
هلکان هم دي 2 او 3 هلکان دي خپلو مالو سپې یا خپل مال یا پردی مال دغه پیی خواران ګرځي. سړي هم خو راکه دی سړي خواران دغه سړی هم د غریب دغلته مال یو څو مال یې قرض راوستی د هماغه مار غریب کوزو بر کوي او په میلو باندې ګرځي او غریب یې بېرته راولي. د ما 2 هلکان دي یو دغه هغه خرڅې سکېرم او یو مې چې دا هم دغه مال پیي. نور نه ولاکه د درس باندې راکې نه ولاکه ملا یې راکې نه ولاکه دروغ ووایي. دغه د خدای مسکینان یو دغلته پراته یو بس که باد ده او که باران ده په موږ باندې تېرېږي وخت په موږ باندې اوري نو چې د اختر په میاشت کې موږ راغلي یو د وړکي اختر په میاشت کې یو دغلته پراته یو چې دغه څونه بادونه او بارانونه راباندې تېر شو 2-3 ورځې باران وشي بس بیا دا خیمې راباندې راڅاڅي. څنګه ده بیا چې دا بارانونه وشي سیلابونه دې خواته نه راځي؟ ولې نه راځي؟ سیلابونه راځي خو موږ بې سیلابه پراته یو. موږ په خیمو نه ده راغلی سیلاب په خیمو نه ده راغلی په هغه خوړ کې راځي په دې شوبلو کې راځي خوا او شا سیلابونه راځي خو داسې ټانګې ټانګې ځای کې مړول دي کورونه دې موږ نه دي وړي. کورو ته بیداره یو. که تاسې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې له څه شي نه پوره کوئ دا خوراک څښاک دا شیان له کومه پیدا کوئ بیا تاسې؟ ډېر ښه خدای لرو او خدای را رسوي. ډېر ښه خدای لرو. مالونه مو استفاده کوئ ګټه اخلئ؟ مالونه هم خو دغسې مالونه وي. دغلته مې 15 مې پردی راوستی و او یو 15 پور به مې خپلي. دغه سړی دا مې لیور ده بس د غریب دغسې قرض مال اخلي او دغې میلو ته یې ولي او بس که خرڅو کې نه بېرته یې راولي. اخره پورې بس مثال د خبر د نظام له ستورو پورې اخیستي دي غریب یې کته او پورته ولي او راولي. دغه پله کورونه هم همدغسې لږ لږ مال لري داسې شی نه لري. ځي هلکانې خټه کوي سکېرم خرڅوي نوره څه مزدوري چې پیدا شي ولاکه په خاک اندازو میله کړي وم نو دغه موږ د خدای ملنګان پراته یو نو خدای هم دې ثواب وکړي. یا دلته ځمکې شته چې تاسې پکې کښت وکړئ؟ نه یعنې سوای د ځمکې نه تاسې نه ترلاسه کوئ؟ نه ولاکه داسې ځمکه په جلبات کې لرو او نه یې دلته لرو. درنو هیوادوالو دا د کوچیانو تنور دی. دا په تصویر کې وګورئ ماشاءالله ډېر ګرم دی. واه 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 اچھا خبره ډېر خوند کوي. چایجوش هم پکې شته دې ته ورته اور پکې شته سکروټې خو اور پکې نشته دی. هغه تاو شته هغه څه چې پکې وغواړي اوس پکې تودولی شي. دومره ګرم دی چې یو هګۍ په اسانۍ سره پخولی شي. دلته په دوی دې تنور باندې ډوډۍ پخوي په دې تنور باندې اور بلوي په تنور باندې اوبه جوش کوي یعنې ټول مصالې په دې کې دي. په دې کې دوی روانه وکړي چې بوټی سوځي. نو موږ ځو دا و زموږ نننۍ خپرونه چې راغلو کېږدیو ته او دوی سره مو مرکه وکړه او د اختر په اړه مو نه پوښتنې وکړې او تاسې ولیده چې دوی په څه حال دي او اختر څنګه لمانځي. نو دا زموږ خپرونه هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي. تر بیا چې زه بیا ستاسو چوپړ کې حاضرېږم نو تاسو لوی خدای ته سپارم. ښه ورځ ولرئ. ښې شېبې الله مو مل شه.